ستړي مشي ملګرو. نن زمونږه شپږمه ناسته ده د میډیټیشن. او په دې شپږمه ناسته کې به مونږه یو بل پړاو ته ځو چې په هغې کې مونږه زه یا ځان چې دی یا سیلف چې دی یا ایګو چې ده د دې انویسټیګیشن کوو. نو دا به په یوه ناسته کې نه کېږي، خو په ګڼو ناستو کې به په مزه مزه زمونږه ژوره لیدنه کیږي. او د میډیټیشن مطلب هم دا دی چې په مونږ کې یو سنسیټیویټي، یو اویرنس را پیدا شي د هغه خبرو او سوالونو او پوښتنو په اړه کوم چې انسان اګنور کړي دي، د پامه غورځولي دي، او دا راته معلومه شي چې هغه چې کوم دي نو زمونږ د کړاو د خفګان سرچینې دي، کومې پوښتنې چې مونږه د پامه غورځولي دي. په هغې کې یو زه یا د ځان چې کومه تیوري ده چې انسان جوړه کړې ده، نو دا به په دې باندې چې کله مونږ وراسه کوو نو مثالونه به راخلو او د هغې په مدد سره به د زه یا د ځان پلو کتنه کوو. دا زه یا ځان مونږ ابزرور هم ګڼو چې دا هغه ابزرور دی، کتونکی دی، لیدونکی دی، سوچ کوونکی دی، کار کوونکی دی، دا ټول پکې راځي. نو خبره به د دې ځای نه شروع کو چې دا زه یا ځان چې کوم دی دا په عام ژوند کې چې کوم دی نو د ده باره کې مونږ ته دومره کنفیوژن نه وي. د هغې مثال داسې دی که زه ووایم چې زه په سړک باندې پورې وتم، نو په دغه وخت کې د زه نه زما چې کوم مطلب وي نو هغه دا وي چې زما دا وجود چې دی دا د سړک د یوې غاړې نه بلې غاړې ته لاړ. نو وجود هم او ویل ډیفاینډ دی، ښکاره دی، او سړک دا ټرم چې دی دا هم ښکاره دی چې سړک څه ته وایي او پورې وتل څه ته وایي، د یو طرف نه بل طرف ته تلل. نو په دې قسمه د عام غم خادۍ چې کوم کارونه دي په هغې کې دا زه چې کوم دی دا دومره ستونزه نه جوړوي. خو کله چې زه ووایم چې زه سوچ کوم یا ما سوچ وکړو یا زه چې کوم دی نو خوشحاله یم یا زه خفه یم یا زه پوه شوم، نو دا سټیټمنټ چې کوم دی نو دا ډېر کلیر نه دی. په دغه وخت کې بیا زه پټ په پټه خپله تیوري بدله کړم. په سړک پورې وتو کې خو زما د زه نه مطلب و چې زما وجود د سړک نه یو غاړې نه بلې غاړې ته لاړ. خو کله چې زه وایم چې زه پوه شوم نو په دې کې بیا اکثر زموږ دا نه اراده چې موږ وجود یادو، موږ دا خیال نه دی، موږ په ذهن کې یو میسټیریس یا یو پټ غونته څیز دی چې یا خو په برین کې دی یا سول دی یا څه بل څه شی دی، خو هغه پوه شي یا هغه سوچ کوي، نو هغه نه سوچ راولاړېږي، هغه پوهېږي، هغه چې کوم دی نو اوس ډېر خلک به د دې ایکسپلینیشن دا وکړي چې نه دا خو د دې نه زموږ دا مطلب وي چې زما برین چې کوم دی نه پوه شو یا زما برین سوچ وکړو. نو په هغې کې بیا موږ وایو زما برین، نو دا زه چې کوم دی دا چې څومره د پسې ته خوځې نو دی ته نشي پیدا کولی په دغه قسمه سټیټمنټ کې. نو دلته دا زه امبیګوس شي او سوچ چې کوم دی هغه په خپله امبیګوس شي. سوچ څه شی دی؟ سوچ چې کوم دی هغه د وجود برخه دا په نیورانس کې جوړېږي، د ساینس په لحاظ سره که ورته وګورې نو بیا زم د وجود کې دی، دننه دی په نیورانس کې دی که څنګه د کوم ځای نه لګیا دی چې دا سوچ کوي.
نو ملګرو د دې لپاره به زه تاسو ته یو مثال درکړم او د هغې په مدد سره به نن خبره مخ په وړاندې بوځو. دا یو قسمه تیوري وګڼئ چې انسان جوړه کړې ده. بهر دنیا کې کارونه کړي دي او هغه تیوري راوړې ده په خپل زړه کې دننه او په خپل ذهن کې چې دننه کمې پیښې کېدي، نو دا تیوري راوړې ده او غونډه منډه هلته ورته پلې ده او د هغې نه کړاو جوړ شوی، خفګان جوړ شوی. د دې مثال داسې دی چې په لاره ګاډی روان دی او د هغه رفتار زه معلوموم او زه د نیوټن قانون استعمال کوم. نو زه ووایم چې ګاډی دلته دی او دومره پې زور لګېدلی دی او دومره رفتار دی، نو په دې وخت به دی دلته وي. نو هغه حساب کتاب صحیح ولې کېږي؟ ځکه چې د ګاډي دپاره د نیوټن تیوري چې ده هغې کې ترمز چې کوم دي اصلاحات هغه انامبیګوس دي، یعنی زور څه ته وایي، زهګۍ څه ته وایي، او بل دا ده چې فارموله څه ده، هغه فارموله استعمال کړم نو د ګاډي راتلونکې زهګۍ راته معلوم شي. اوس که دا تیوري مونږ راواخلو او غونډه منډه الکترون ته باندې وروتپو په اټم کې، نو هلته به دا مونږ له غلط ریزلټ راکوي. د هغې وجه دا ده چې د الکترون په لیول باندې د زیږي چې کوم ټرمینالوجي ده، د مومنټم چې کوم ټرمینالوجي ده، د اکسلریشن چې کومه ټرمینالوجي ده، نو دا به ته د سره دوباره دې له نوې معنی ورکې. هغه زاړې معنی نه چلیږي. زور څه شی دی؟ زور به ته څنګه بیانې؟ هغسې نه دی څنګه چې د ګاډي دپاره بیانېږي. نو اوس که انسانیت دا کوشش وکړي چې د نیوټن لاره واخلي او ټوله ټاله اټم ته اپلای کول شروع کړي، نو د هغې نه به څه جوړ شي؟ کړاو. دی به خپل سر د دیواله وهي، ریزلټس به ورسره غلط راځي، خو ده ته به پته نه لګي چې دا څه وجه ده، ځکه چې دی خپل تیوري ته پام نه کوي چې ما د ګاډي دپاره مناسب تیوري وه، د ماڼۍ دپاره مناسب تیوري وه، د سیارې دپاره مناسب تیوري وه، او هغه مې غونډه منډه راواغسته او الکترون ته اپلای کوم. اوس یو بل اړخ ته ستاسو پام راوړم. کله چې زه وایم چې زه په سړک باندې پورې وتم، نو دغلته زه زما د وجود نه مطلبي او د وجود باره کې که زه سوچ وکړم نو وجود ورسره دومره نه بدلیږي. اوس چې زه کله وایم چې زه د خپل سوچ باره کې سوچ کوم، نو د دغې سره هغه سوچ هغه پاتې نه شو کوم چې وو، ځکه چې نوی سوچ مې وکړو. نو دا داسې ده لکه د نیوټن په تیوري کې چې موږ وایو چې هغه ګاډی چې کوم دی نو په پلانکي ځای کې ولاړ دی یا روان دی، نو زما د کتنې سره د ګاډي ځایګی نه بدلیږي، او که بدلون پکې راځي ځکه چې د ګاډي نه رڼا راتمبېږي او زما سترګو ته ننوځي، نو ما د ګاډي ښکاري، نو د رڼا راتمبېدو سره خو څه نه څه بدلون په ګاډي کې راغلی دی، خو ځایګی دومره نه دی بدل شوی چې د هغې باره کې زه فکرمند شم. نو د ګاډي ځایګی چې دی هغه امبیګوس نه دی. خو کله چې زه وایم چې الکترون په دې ځای کې ما ولیده، نو د دې لیدنې سره د الکترون ځای بدل شي، ځکه چې اوس په د الکترون نم فوټان یا د رڼا ذره راتمبېږي، نو چې هغه ترې راوتمبېږي نو هغه رڼا ذره چې ده نو هغه دومره زوروره ده څومره چې الکترون زورور دی، نو هغه چې یو بل سره وجنګېږي نو هغې سره د الکترون ځایګی بدل شو. نو لحاظه ځایګی دومره زما د لیدنې سره د الکترون حالت بدلیږي، د کتنې سره، د ابزرویشن سره. دغسې سوچ ته کتنې سره سوچ بدلیږي. نو دا سوچي چې دی په سوچ کې ننوځي، یعنی د دې سوچ دا سوچي خو مونږ وایو چې سوچ کوي، خو دی دا سوچ بدلوي هر وخت سوچ چې کوم دی او سوچي د یو بل نه خود مختاره نه دي. نو دا خبره یا دا وراسه مونږ نن د دې لپاره وکړه
چې دا زه یا ځان چې دی دا د میډیټیشن د منځ ټکی دی چې په دې باندې موږ خبردار شو. نو کو تاسو د دې زه یا د ځان انویسټیګیشن کوئ په خبرداري کې یا دا انویسټیګیشن زموږ رواني، نو تاسو ته پته ولګي چې دا زه چې کوم دی په جوور لیول باندې د کم چې سوچ کوي، کم چې پوهیږي، دا کم چې دا وایي چې زه پوهیږم، کم چې دا کریډټ اخلي د کارونو، دا په خپل سوچ دی. دغه زه چې دی نو دا د غصې نه خپلواک نه دی، په دې کې غصه شامل ده. دغه زه چې دی نو دا د یری نه خپلواک نه دی، دا یره په دې کې شامل ده. دا زه چې دی نو دا د حسد د خپلواک نه دی، چې دا ځان لسی دی او دی بیا حسد کوي، دا حسد دی دا زه. نو دا انویسټیګیشن چې تاسو کله جاری وساتئ، یعنی د میډیټیشن دا لار تاسو دا د اویرنس، نو تاسو ته به په مزه باندې د دې زه یا د ځان چې کوم شکلونه دي نو هغه واضح کېدل شروع شي. او کله چې دا زه یا ځان ستاسو نندارې ته جوړې نندارې ته ښکاره شي، نو دی به بیا هغه ځای پرېږدي کوم ځای چې نیولی دی د زړه په دنیا کې یا د سوچ په دنیا کې چې کوم دی ځای دی نیولی دی، د ده حیثیت د ابزرور په توګه یا د لیدونکي یا کتونکي په توګه به ختم شي. د دې مثال داسې دی لکه د نیوټن تیوري چې کوم ده هغه به مونږه د ایټم په لیول باندې بیا نه استعمالو، نو په عام ژوند کې به مونږ زه استعمالو یا زما، خو په جوور لیول باندې به مونږ دې ته پامي چې دا تیوري مناسب نه ده، د زه خپل حیثیت دی، هغه یو داسې انټیټي ده چې د سوچ نه جوړه ده او هغه د کړاو سرچینه جوړیږي کله چې هغې ته زمونږه پام نه وي. نو په دې باندې به نورې خبرې هم کوو، ځکه چې دا موضوع ډېره نازکه ده، باریکه ده، نو د دې دپاره به مونږه په دې باندې وراسه نور هم کوو.